پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله د جنابت غسل کو غسل یدیه اولنی کار به دا کو چې لاسونه به انزل د علی لازمي لاسونه انزل مخکې چې کله ته د یو لوښي نه غسل کوې لکه اوبه ترې رالي نو بیا لاسونه انزل پکار دي ځکه څه پته لګي لاسونه ګندئ ثم توضأ وضوءه للصلاة بیا یې داسې اودس وکړو لکه څنګه چې لمانځله کو را روان حدیث کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا خپل عورت وینځو دغه طریقه ده ګوره یعنی یو حدیث کې ټولې مسلې نه وي کله داسې یو مسله په یو ځای کې ذکر شوي بل ځای کې نه وي هغه روایت چې څوک را نقل کوي هغه خبره پکې را نقل کړي یې نه یې مختصر کړي خبره نو دا ټول خلک راجمع کې دي نه بیا مسله راوباسي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به بیا اودس وکړو چاردام داسې اودس به وکړو لکه څنګه چې لمانځله کوو مکمل دا طریقه د غسل جنابت لاسونه یې وینځل عورت به وینځو او بیا به یې لاسونه صفا کړو روایت کې اوس حدیث راځي نو بیا به یې چاردام وکړو داسې اودس به وکړو لکه څنګه چې لمانځله کوي بلکل هغه شان اودس ثم اغتسل بیا به غسل کو ثم يخلل بيديه شعره بیا به دا ګوتې په دې ویښتو کې دننه کړي او دا ویښته به پرې ومږل حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یقین وشو چې یعنی سرمنه پورې اوبه ورسېدې افاض عليه الماء 3 مرات بیا به درې پیرې اوبه ور واړولې نو په سر باندې اوبه اړول شو پیرې درې پیرې ځکه چې ویښته دي او دننه اوبه رسول غواړي او دا خبره یاده کوي چې د جنابت په غسل کې د بدن هر ځي ته اوبه رسول غواړي یو روایت کې داسې راځي چې د هر ویښته لاندې جنابت دی معنی چې هر ویښته لاندې اوبه رسول پکار دي بعض کسان د نن سبا خو د فوارې غونته کي او دې ته ودرېږي او بس داسې تاو راتاو شي او په ځان به لاسونه راکاږي بیا راوځي نه چې ستا یقین وشي چې او زما د بدن هر ځي ته اوبه رسېدلي که هغه ترخونه دي که هغه ویښته دي که هغه نوم دی چې د هر ځای ته اوبه ورسي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سر باندې 3 پیرې اوبه اړولې ثم غسل سائر جسده بیا به په ټول بدن اوبه واړولې نو په ټول بدن کې دا ونه وي چې 3 پیرې هغه انسان ته بیا پته لګي چې څومره ضرورت دی که په یو پیر باندې کېږي یو پیر هم صحیح دی که 2 کې که 3 کې خو سر کې 3 پیرې وي دی بل حدیث کې به دې زیات لږ وضاحت دی او انشاءالله دلته په خپل ځای کې هغه مسله ذکر کړو وکانت تقول وغې بداوي عائشة رضي الله عنها بداوي كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد او پیغمبر صلی الله علیه وسلم من به د یو لوښي نه غسل کوو یو لوښي نه یعنی اوبه پکې پرتې وي او موږ به په یو ځای غسل کوو نغترف منه جمیعا موږ به په یو ځای د هغې نه اوبه رااخستې بل یو روایت کې داسې راځي چې یعنی خوشمزاجي به هم د یو بل سره کوله یو بل ته به یې ما ته پرېږده بل به یې ما ته پرېږده دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی یو دا طریقه بیان شو دا بل حدیث ته بیا مسلې بسې نورې بیانو دا هم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی عن میمونه بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها دا غينا دا روايت را نقل دي او دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيبي دا دام دا بيبي دا ويجي وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة ما پیغمبر صلى الله عليه وسلم ته یو پیر کیښو دي اوبه د جنابت ته غسل دپاره وی چې ما اوبه کېښودې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره فاکفأ بیمینه علی یساره مرتین او 3 نو په دې ښی لاس یې په دې ګس اوبه راواړولې 2 پیرې یا 3 پیرې یعنې لاسونه اول وینځل دا تېر شوي حدیث کې هم تېر شوي لاسونه ولې وینځي
لوښي نه اوبه رالي چې د اوبه که د لاسونه ګندوي چې د اوبه ګنده نه شي. ثم غسل فرجه، بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل عورت وینځو. دا اوس طریق دلته دا تفصیل شته، هلته نه و. معلوم دی؟ نو بیا چې لاسونه دې وینځل نو بیا به څه کوې؟ بیا به عورت وینځي. عورت به وینځي چې د عورت د وینځلو نه فارغه شي چې بیا د غسل په دوران کې دې سره لاس لګېدو د ضرورت را نه شي. ځکه چې مخکې موږ سره مسله تېر شوې ده چې دلیل په رڼا کې دا خبره مضبوطه ده چې د عورت ته لګېدو سره چې منځ کې حایل نه وي، کپړه نه وي، څه شی نه وي منځ کې، نو دې سره اودس ماتېږي. نو بیا به خپل عورت وینځو. ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثا، بیا به لاسونه ځمکې له راواچول یا په دیوال به یې راښکودو 2 پیرې یا 3 پیرې. ولې؟ چې پاک شي. ځکه چې عورت پرې ووینځلی شي نو داسې نه دی لاس پورې څه ګندګي، نو بیا به یې وینځي. ثم تمضمض واستنشق، نو بیا خولې ته اوبه ور واچولې او بیا پوزې ته. خولې ته به اوبه ور واچوې، وبه چورلې تو به یې کړي، پوزې ته اوبه واچوې، سوڼ به یې کړي، څنګه چې اودس دی د مانځه دپاره. دلته دا مسله ده کې بعض دا وایي د جنابت په غسل کې دا لازم دي چې پوزه به ترخې. دا د ترخولو دا باس نه دی راغلی یو ځای کې، دا دي چې پوزې ته به اوبه راکاږي دننه، نو هغه د بغیر د ترخولو نه هم راښکودی شي، که نه شي؟ چې تا ته پته ولګي چې اوبه ما پوزې ته څه کړې راښکودې، بس دا پوره د وسې سون کا. کیدای شي پوزه ورسره ترخه نه شي او کیدای شي ترخه شي. بیا دلته دي چې تمضمضه، خولې ته اوبه ور واچولې، او مضمضه څه ته وایي؟ خولې ته اوبه ور واچوه، ویې چورله او توی کا. دا ورسره نه شي چې غړغړه به کوې. غړغړې دا مسله کمزوري ده. ګورې چې ته به دا اوبه داسې ور واچوې خولې ته او بیا به کته مرۍ ته یې رسې او غړغړه به کوې او بیا به راټوکي، دا مسله کمزوري مسله ده. خولې ته اوبه ور واچوه څنګه چې ته اودس دپاره کوې، پوزې ته اوبه ور واچوه څنګه چې اودس کې کوې، عام اودس کې. وغسل وجهه وذراعيه، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مخ وینځو بیا او بیا لاسونه. ثم افاض على رأسه الماء، بیا په سر باندې اوبه واړولې. ثم غسل سائر جسده، بیا ټول بدن باندې اوبه واړولې. ثم تنحى، بیا دغه ځینه بل طرف ته شو. فغسل رجليه، نو خپې وینځلې. دا مسله یاده کوي چې سر باندې اوبه اړول او بدن باندې دي کې غوره طریقه دا ده که څوک ونه کړي نو ګناه پکې نه شي چې د ښی طرف نه شروع او بیا پسې ګش. دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کار وکړو؟ څه فرق تاسو ته محسوس شو؟ دا خپې وروسته کړې. عایشه رضی الله عنها روایت کې دا و چې ټول چاردامي وکړو، نو ټول کې خپې هم راغلې او بیا یې غسل وکړو. دلته دا چې د سره پورې لاړ، د هغه ځای نه بعد بیا خپې پرېښودې. نو چې کله یې ټول بدن باندې اوبه واړولې او بدن یې ټول وینځو صفا یې کړو، نو بیا یې خپې وینځلې په بل ځای کې. نو دلته بیا د علماو منځ کې اختلاف راغلی چې آیا د اودس چاردام به پوره کې که نه خپې به پرېږدي. بعضو دا ویلي دي، بعضو دغه ویلي دي، او بعضو ډېر ښه جواب کړی دی، دې باندې زړه مطمئن کېږي. هغه دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دلته دا خپې په بل ځای کې وینځلې دي، نو د دې دا وجه کېدی شي چې په هغه وخت کې خو داسې سیمټ یا داسې پرشونه او داسې ټیلونه او رخام خو نه و کوم چې نن سبا لګېدلي دي. کوم ځای کې چې به هغوی له امبل هلته به خټې را جمع کېدې، اوبه به را جمع کېدې، نو خپې به ګنده شوې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خپې پرېښودې او بیا د غسل نه بعد یې ځای بدل کړو، نو وچ ځای ته شو، نو هلته یې خپې وینځل. نو مسله داسې شوه چې اوس ته خپل ځان ته ګوره، که چېرته دغه ځای صفایي نو خو صحیح د خپې دغه چاردام سره وینځه او خبره ختمه شوه. که نه ضرورت محسوسوي چې نه دا خپې وروسته کومه، نو بیا وروسته که، نو د دواړو هر قسمه عمل دې کې روا شو، که په دغه اولنۍ طریقه یې کوې که په دویمه یې کوې. او دا ښایسته جواب دی. اوس که موږ چې ته دا یو حدیث رغړو یا دې له جوابونه ګورو، دې بل له ګورو، د هغې نه ښه نه چې دواړه راجمع کړو. نو دواړه چې راجمع کړي نو مسله دې دا راووته
چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ځای ولې بدل کړی دی ځکه چې راځي اوبه پکې راجمع شوي وي خټې جوړې شوي نو په وچ ځای کې خپې وي انسان او که دغې ضرورت نه محسوس کړی نو عایشه رضی الله عنها روایت ته وګوره وي خپې هلته انځلې دي فاتیته بخرقه نو ما ولې یو کپړه راوړه خدمت ته خیال دی دا خدمت دی د خاوند او په دې باندې ښځه درنه ښکاري ګوره ښځه په یو څو کارونو باندې درنه ښکاري یو چې ښځه د بندګي د الله کوي په صحیح طریقې سره او دویم چې ښځه د خاوند او د خپل کور خدمت کوي کومه ښځه چې د کور کې ډېره کته به راځي او د یو خدمت او د بل او میلمانه او مشر او کشر دا ښځه په دې ډېره درنه ښکاري او په دې ښځه درنه نه ښکاري چې دا کټ کې ناست دی او صرف اډر ورکوي چې داسې وکړه او داسې وکړه نه څنګه چې سړی په خپل کارونو باندې چې کوم د سړو کارونه په هغې ښه ښکاري نو دغه شان ښځه په هغه کارونو باندې ښه ښکاري کوم کارونه چې د زنانه وي څومره ادب د خاوند ګوره اوبه یې ورته کېښودې او چې پوه شو چې غسل یې پوره کړو نو کپړه یې وله راوړه فلم یریدها نو هغه ونه غوښته وینه یې لمه فجعل ينفض الماء بيده نو دا خپل بدن نه د اوبه داسې په لاس باندې لرې کړي اوس دلته دا مسله بیا رامنځته شي دي حدیث کې چې دی غسل نه بعد او اودس چاردام نه بعد دا بدن وچول څنګه دي نو چا دا دلیل ګرځولی دی علماو چې دا وچولی نه شي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کپړه وانغسته خو راجح قول دا دی والله اعلم چې کپړه استعمالول او نه استعمالول دواړه جایز دي ځکه چې د استعمال مبارک هم آثار باز راغلي دي او دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ونه وي چې په دې باندې بدن وچول د اودس یا غسل نه بعد څه دي ناروا دي داسې نه دي ویل خو زما نه ده پکار زما نه ده پکار نو دا موږ دلیل نشو ګرځولی چې یاره وي دا به حرام نه دي که څوک په کپړه باندې دغه اندامونه وچوي نو هم جایز دي او که څوک یې نه وچوي نو هم جایز دي دا حدیث امام بخاري او امام مسلم راوړی دی